دخول نبی صلی الله علیه و سلم ارشاد مبارک چې د قیامت پر ورځ به د قرآن عظیم شان حافظ د لسو کسو شفاعت کوي او د قرآن عظیم شان د حافظ مور پلار او دته به د جنت جامې واغوستلی شي او دې ته به داسې تاجونه ورپسر کړي شي چې د هغې رڼا به د نور رڼا نه زیاته او اوس خاص یو څو نورو نوموړو او ښاغلو مدحخوانانو هدایت شاه صاحب او د هغه ملګري شاهد الله شاهد صاحب چې راشي مختصر ناخواني وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.
زحمت سے